السلام علیکم دوستانو. زیاتو خلکو ته دا معلومات نه وي چې پروژه کې به څنګه خپل میرمنه خوشحالوي، یعنی په کومه طریقه باندې به کوروالی کوي. نو دغه ټول تفصیل تاسو ته درکوم، ځکه چې په دې کې څه داسې نازکې خبرې وي چې د هغې په باره کې زموږ ستاسو پښتانه چې دی دا نه پوهېږي. نو که تاسو ځان پوهول غواړئ نو دا یو اصلاحي ویډیو ده، تر اخره راسره پاتې شئ. درنو دوستانو، لکه څنګه چې په عام طور باندې په عام روټین کې ښځه او خاوند یو بل سره میلاویږي او د یو بل ضرورت پوره کوي، نو پروژه کې بیا څه خبرې څه څیزان داسې وي چې هغه مختلف وي. هغه دا چې ځینې کسان چې هغوی که غواړي میلاو شي یا خپل میرمنې سره میلاف وکړي، نو پکار ده چې د پیشمني نه مخکې وکړي. که د پیشمني نه مخکې وشي او بیا ولامبي، نو دغه دوران کې د دوی جسم د دوی صحت پاکېدلی شي. او بیا که دوی پیشمني وکړي، بیا د پیشمني نه پس دومره لږ ټیم وي چې ایله پکې اودس وشي او انسان پکې هغه د مانځه یا د سبق دپاره تیاری ونیسي. نو ډېر خلک داسې هم کوي، داسې هم موږ اورېدلي دي چې زیات خلک هغوی کله کوروالی وکړي نو تش غړغړي وکړي او د غړغړو نه پس بیا هغوی روژه هم ونیسي او د ورځې په دوران کې هغوی بیا غسل کوي یا لامبي. نو دې سره روژه هم مکروه کېدلی شي، بلکې روژه ورسره خرابېدلی شي. نو داسې نه ده پکار. د دې باره کې زیاتو ملګرو غوښتنه کوله داسې معلومات به تاسو ته ډېر په انټرنیټ باندې هم میلاو شي. خو درنو دوستانو، دغه ویډیوګانې اکثر غټې وي، ډېر اوږده بیانونه وي. نو موږ غوښتل په مختصر تور باندې تاسو د دې معلوماتو نه خبر کو چې دا اصلي مسله داسې ده. نو که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ، زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. وخت په وخت به تاسو ته تازه ترین معلومات شریکو، خبرونه یا نور د ژوند کوم معلومات چې به تاسو ته درکو. نو دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا راته اجازت راکړئ. په لوی الله مو سپارم، د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. او که تاسو په نورو ټاپکونو باندې ویډیو کتل غواړئ نو موږ ته ضرور کمنټ وکړئ. تاسو سره به نورو ویډیوګانې هم شریکو. ډېره مننه.